لا تر اوسه یې مازغه په قرار نه دي چا چې ولی سر زمونږ سره په څنګ دی او دلته په پنډال کې زمونږ سټوډنټس زده کوونکي چې هر ځای نه راغلي دي ټولو شکریان دلته ډول چې یاران ولاړ دي دا یاران ماران دا موږ نه دلته پېژني دا یونیورسيټي زمونږ یونیورسيټي دا د پښتنو یونیورسيټي دا نن ورته وایم چې مزید دلته چې ورته والا ویني رانیسي په یونیورسيټي کې موږ نه پرېږدي دلته دا یونیورسيټي د لاهور د ګوجرانوالو د پنجابي نه ده دا یونیورسيټي زمونږ د پښتونخوا ده دا د دې سټوډنټس ده دلته په ولا چې پبجي دلته موږ ویني یا عیسائی مای ولویني ما ته وایي زه به دلته د ترنسم ته څنګه دلته راځم او دلته چې موږ ټینټ لګولای و زمونږ د شپې ورځې برانونه یخنۍ دغه تېرولې دا ځینې سټوډنټ په دا لاره راتلل چې ستاسو هسې ناستې دلته ځینې پروفیسران وي هغه هم راتلل چې تاسو هسې دغه خبرې کوئ دلته هم ټینټ لګولی دی و چې څه به نه وشي نن هغه ته وایم چې راشه وینه که نه وینه په شنه زور مې ځینې راوستل په شنه زور اول ورځ مې ورته ویلي وي دا کور کمانډر دا ته مې ویلي وي چې دلته یې برولی خو دا خو درنه وایي اکیس تاریخ مارچ اعلان مې ورته کړی و دا خو کال ته ورغلی قسم ده چې ګوجرانواله ته نشي لاړ دومره یارېږي خو مونږ ستاسو خدای ځینې جوړ کړي دا دومره غټ خلک نه دي دلته سټوډنټ ته دا یو ریکویسټ به وي چې ستاسو خپل طاقت وپېژنئ خپل جدوجهد وپېژنئ خپل مزاحمت وپېژنئ مونږ چې دا شپه ورځ ما تېرولې دا د دې دپاره نه وي چې ما ته به ګاډی میلاو شي یا ما ته به کرسي میلاو شي یا به ته زما ته ووټ راکړې دلته په دې کمپس کې تاسو ته د سیاست تحریف خلکو غلط کړی دی چې شاید تاسو وایي چې پارلیمنټ ته لاړ شو مونږ رښتیا که چې سیاسي خلک یو چې دغسې مونږ سیاست کوو دا نه ده سیاست ورورولي اتفاق اتحاد د مظلوم د محکوم کم سره ودرول ته سیاست وایي چې دا نن مونږ ستاسو د دویم میاشتې چې کوم جدوجهد وکړو دا ته سیاست وایي دغه سیاست نه دی چلته لاړ شي غلام یې خبره نه شي کوی بیا ماته وایي چې مزاحمت به کوي نه چې دلته مزاحمت کوم بیا به په ولس په میانځ کې ودرېږم ولس ته وایي چې مزاحمت دې ته وایي داسې به مزاحمت کوې نو دلته چې مونږ د ستړي کولې دا هغه شپې ورځ مې تېرولې دا مو ورته ویل تر جیشکو پوره مونږ دغه پیغام ورته چې دلته اوس هغه پخوا پښتانه نه دي هغه پخوا سټوډنټس نه دي چې چا ته ورته ویل چې دا د بجوړ سټوډنټ دی بس دا به کار کوي چې په دا بده ورځ راشي دا د وزیرستان د بده ورځ به راشي ما دلته هم ځینې خلک راغلي وي هغه ته مو وویل چې که تاسو د دوه سټوډنټ وای چې دا مونږ مړکی ختمې کې نور سټوډنټ ته به مسله نه وي ما ورته چې دا ما اجازه ته فیملی ته نه وایم دا مړکی نور پښتانه ته بس نه وایي خدای په هغه کې په څټ راغلل خو مونږ چې کوم زحمت وکړو مونږ دا ورته ویل چې په جوړ نرونی سا تر سوات وزیرستان تر کوټه تر مالکی مروت کوهات پورې چې په کوم سټوډنټ ته لاس اوچت کې ولا دا سټوډنټ باندې پاسې ستاسو کې بر وباسي دلته اوس هغه خلک نه دي پاتې شوي چې ته به په مونږ باندې مالنډه وایې ته به سټوډنټ اوچتوې مزید هلته مونږ دغه ګردي دا غونډه ګردي په یونیورسټي کې نه مني او زه ټول سټوډنټ ته وایم دا داسې نه ده چې مونږ نن دلته راغلو یوه میاشت مونږ ستاسو سفر وکړو مونږ ستاسو به یو مضبوط یا مستحکم با اختیاره یو داسې پلیټفارم به راته جوړوي چې په هغې باندې مونږ ستاسو خپل سیاست د کام د خاورې سیاست وکړي داسې نه چې بله یو کس په ما باندې راځي امیره دا خبره به نه کوې او دا خبره به نه کوې زه ورته وایم چې زه سټوډنټ یم چې په وادي تراب باندې سخته خبره راځي زه به راوځم چې په میمان باندې سخته خبره راځي زه به راوځم په کورم باندې سخته خبره چې راځي زه به راوځم په بجاوړ باندې به راوځم په کوهاټ باندې به راوځم په وزیرستان باندې به راوځم داسې نه چې ما ته وایي چې ما سیاسي سکورینګ نشته ما ته کریډټ نشي داسې سیاست موږ په دې کې بس مزید نه غواړو دلته چې څونه هم سټوډنټ چې اول ورځ نه دلته فیمیل دي د یوې فیمیل د بنو سره تعلق و شاید ما ته نوم هم نه راځي چې مونږ دلته ناست وي دی مونږ ته انډې پراټې هر ځای راوړل 15 ورځې بیا مونږ ویل چې تاسو به نه راوړئ په هاسټل کې پاتې کېدلې دلته هم د وادي ترا سره افریدیانو چې کوم زمونږ سیسټر وی هغه هم دلته راتلی مونږ ته یې د خوراک سامان راوړ
او هغه هم موږ د زړه د تله شکریا هم ادا کوي چې هر چا زموږ سره کوآپریشن کړی دی خدا زموږ د پښتون وطن سره د دې سټوډنټ سره وعده ده چې کومه ورځ بده ورځ په تاسو راشي الله د نو کې ان شاء الله پته ورته ولګیدا چې اوس هغه داسې سوکازو سټوډنټ نشو کوي نو کا پچا بده ورځ راغه بیا به د حمید وزیر په سو بیا ول کې ولاړوي لا اله الا محمد رسول الله چې کور کمانډر څنګه بیا هم در تر والما